د وطنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې هڅې. ننګرهار کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست په همکارۍ د اکشن اید موسسي او سیکارام احمدي په نوم بازار موندنې شرکت له لوري وطنیو تولیداتو ته بازار موندنې لپاره 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د دغه نندارتون په پرانیسته کې د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی، د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولی محسن وویل له دغه نندارتونونو هدف او موخه د وطنیو تولیداتو لپاره بازار موندنه او دغه برخې ته وده ورکول دي. په دغه باب باندې د ولایت له خوا نه زه تاجرانو ورونو همدارنګه زمونږ دغه مربوطه ریاست چې باچا صاحب مشري کوي مکمل ډاډ او اطمینان در کوم چې په کوم ځای کې خنډ او ستونزه او مشکل سره مخ کېږئ تاسې مراجعه وکړئ. ولایت دروازې ستاسې په مخ خلاصې دي. انشاءالله چې زمونږ په وسه یې هغه به خامخا رسیدګي کوو. که زمونږ په وسه نه وه تر مرکز هم در سره ځو، منډه هم کوو او تاسو ته دغه شته خنډونه چې ستاسې په مخامخ کې هغه انشاءالله ختمولو سره دم در سره تعهد ده، دم در سره وعده ده انشاءالله چې زمونږ په وسه یې خامخا به کوو. په دې نندارتون کې به د کرنې او خصوصي شرکتونو، تولیدي شرکتونو، افغان بزګران او مالداران به خپل کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کړي. د یاد شوي نندارتون موخه د افغانستان د کرنیزو او مالدارۍ تولیداتو لپاره بازار موندنه، صنعتګرو او تولید کوونکو هڅونه ده. د تجارتي نندارتونونو لارې شرکتونه خپل نوښتونه، نوې ټکنالوژي او پرمختللي تولیدات وړاندې کوي چې د نور لپاره الهام بخښونکي وي. سوداګر نندارتونونه له لارې خپلو سیالانو د وړتیا محصولاتو په اړه معلومات ترلاسه کوي چې د سیالۍ لپاره د ښه چمتووالي لامل ګرځي. په نندارتون کې د محصولاتو کیفیت او ځانګړتیاوې په عملي ډول ښودل کیږي چې دا د پیرودونکو د باور زیاتولو لپاره ډېر اغېزمنه لار ده. د وطنیو تولیداتو په دغه نندارتون کې ګډون کوونکي صنعتکاران همایون او احمد الله هم د صنعت او سوداګرۍ ریاست د دغه اقدام هرکلی کوي او دغه نندارتونونه د خپل تولیداتو د بازار موندنې لپاره خورا مهم بولي او په دوام ټینګار کوي. په دغه نندارتون کې ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت 2 غرفې نیولې دي چې په یو کې د نجارۍ فابریکې تولیدات دي، جوړ جنسونه دي او په هغه بله غرفه کې موږ د خپل د زیتونو تولیدات لرو چې د زیتونو تیل دي، د زیتونو اچار، نوې ورایټیانې دي او د سټرسو خاندان او پکې بېلابېلې میوې ښودل شوي دي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا رقم نندارتونونه جوړ شي او موږ داخل هیوادوال خپله پوه شي چې موږ داخلي تولید لرو او خپله خودکفا یو چې داخلي تولیداتونه. دغه نندارتون چې د جلال آباد ښار پاچاخان مرکز کې جوړ شوی په ټوله کې 100 غرفې لري چې د کورنیو تولیداتو بیلابیل جنسونه پکې نندارې ته ایښودل شوي.